بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن لسم د مارچ کال 2018 چې د سه شنبه ورځ او د روژې مبارکي 21مې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن نړۍ ډېر ګرم خبرونه دي، مهم خبرونه دي، د سیمې او د افغانستان د پاکستان سره د شخړې او د جنگ خبرونه دي او همدارنګه د خیبر پختونخوا نه د جهادي راپورونه دي. هیله کوم چې ان شاء الله کوشش وکم چې په دغه شلو دقیقو کې به ده سره راونغاړو. په نړیوالو موضوعاتو کې د ټولو نه لوی موضوع چې په سیمه کې او په نړۍ کې ټول ورته منتظر او هغه ته خبر ته په حساب کې لارې کتله هغه د علي خامنه‌ای زیناسته په سوق راځي او سوق به څنګه چې موږ په مخکنیو برنامو کې د دې پیشبینی کړې و چې علي خامنه‌ای خپل زیناسته اول کس خپل زوی تعین کړي او دویمه باقر قلیباف تعین کړي او دریمه حسین دغه تعین کړي حسینی نو بیا پسته د علي لاریجانی نوم هم راغی. خو بیا کله چې اسرائیل حمله وکړه دا خبر راغی چې مجتبی خامنه‌ای هم پکې شهید شوی دی. بیا 2 ورځې بعد بیرته خپل اسرائیل دا تردید وکړ چې نه نورم وجلی دي دا مونږ نه وژنه. هغه داسې دا وکړه چې مونږ دا ونه وژنه کنه، یعنی په دا مونږ وژل شو یا بس ارنګ چې دی خو سړی حیات دی او وس فعلا دا دغه وشو چې شورای خبرگان د اتیشتو غړو شورا ده د شورای عالی نامې د مقام اوچت دی او دا د رهبر د تعینولو دغه لري صلاحیت لري او په عین حال کې د دنه بر علاوه چې د شورای خبرگان یو غړی راځي په دغه ته د یو پکې رئیس جمهوریت او یو تن د شورای خبرگان او یو بل وزودي درې تنه باندې دی دا کوي. فی الحال دا تصمیم نیول شوی دی چې مجتبی خامنه‌ای د دریم روحاني رهبر پایس د ایران مشر روحاني مشر تعین کړل شو. په دې بابت کې چین او روسیې خپل مبارکي ورته لیږلې ده، یعنی دا تایید شوی ده چې د مشر شوی دی. دوه ملکونو ورته مبارکي لیږلې ده، نړۍ په سطح دغه صرف 2 ملکونو مبارکي ورته لیږلې ده. مجتبی خامنه‌ای د علي خامنه‌ای زوی او د ایران عراق په جنگ کې جنگیدلی دی، د جنگي تجربه لري، د سپاهي بازاران په لاس باندې لوی شوی او تربیه شوی دی، خاصه تربیه لیدلې ده په د همدغه ورځې لپاره چې څرنګه دغه وي په د قوم په مذهبي دغه کې په مذهبي مدرسه کې الته د درس ویلې دی، دغه نه فارغ دی او په همدارنګه د په سیاسي او نړیوالو حلقو کې د علي سیستاني سره نږدې اړیکې، د حسن نصر الله سره ډېرې نږدې اړیکې چې کله ژوند دی، جنرال قاسم سلیمانی د نږدې ملګرو نه پاتې شوی دی او همدارنګه په نږدې او ژوندۍ کسانو کې د ښې اړیکې چې لري د پوتین سره ډېرې نږدې او ښې اړیکې لري چې دا د فعلي جنگ لپاره دوی ته ډیر ښه د تاثیر غورځولی شي. د اخی اړیکې د پوتین سره ممکن دی چې روسیه نور هم د ایران سره په دې جنگ کې نږدې اړیکې پیدا کړي او نږدې مرسته وکړي. نو دا یو د دغې نه و چې د مهمو د ټکو نه و او همدارنګه آیت الله علي سیستاني چې د خامنه‌ای د نږدېکانو نه دی، د مجتبی خامنه‌ای او دته مبارکي ودام د کړی د دی ویلي دي چې د ایران دفاع زمونږ د ټولو د عراق او د نورو کوم ځکه چې په دغه کې دي، یعنی بحرین چیرته چې اهل تشیع دا زمونږ مشترکه دینی وجیبه ده چې د ایران نه به دفاع کوو او د دفاع لپاره به په مشترکه توګه ودرېږو. موږ تاسو ګورم چې بحرین کې موږ تشنجات شروع شوي دي د نظام د راپرځولو لپاره، ځکه چې هلته د سني اقلیت چې دی په اکثریت د تشیع باندې حاکم دی. نو اوس فعلا دغه جنگ نتایج دا راځي چې اوس په ملکونو کې تغییرات را روان دي. دویم لوی خبر په نړیواله سطح باندې دا دی چې نړۍ د پټرولو د قلت سره مخامخ ده. د پټرول قیمت د بعضینو کې $10 دغه خبر ورکړ شوی دی، بعضې کې $22 خبر ورکړ شوی دی چې دا شوی د همدې لپاره د G7 یعنی د اقتصادي قدرتونو ناسته وشوله
او د دوی دا تصمیم ونیو چې د ټول هر یو ریزرف لري، یعنی ذخیره لري د پټرولو د مشکلاتو وخت لپاره، او به هر مملکت د دوی قانون دا دی چې حد اقل د 90 ورځو لپاره دوی باید پټرول ولري. نو اوس معلومیږي چې دوی هغه ریزرف د 90 ورځو پټرول نه لري، نو دوی د خپل په نامه د SPR یعنی استراتیجیک پټرولیم ریزرف کوم مرکز چې لري د دنه به دوی اوس پټرول روباسي، او په دې کې ویل کېږي چې 1.2 میلیارډ میلیونه 1.2 میلیونه 1.2 میلیارډ میلیونه برل تیل دلته موجود دی، او دا لوی ذخیره د دې اصلا د امریکا سره ده چې هغه د ځمکې لاندې جوړه کړې ده. اوس دغه کې د ناسه کې خو د G7 کې خو امریکا هم د کاناډا هم د فرانسه د انګلستان د جاپان د ټول راغلي ناستو، او دا تصمیم ونیول شو چې 400 میلیونه برل به باید دفتن دوی دغه کې، ځکه چې د جنگ ګوري اوس ټول لسمه ورځ ده او د نړۍ دا حال دی. آیا نړۍ به د دې جنگ، او ایران دا ویل چې زه 6 میاشتو پورې جنگ په دغه حالت چې روان دی زه دې ته ادامه ورکولی شم، نو په دې رقم سره د املا ماتول د ایران تصمیم نیولې دی او ملا ورته ماتوي. مګر په عین حال کې نړیواله سطح باندې خپل په دغه ناسه کې په پوتین په ټرمپ باندې دا فشار راوړل شو چې څومره زر دغه مخمسین او د مشکل نه ځان وباسي، دا به ډیر ښه دا جنگ د هیچا په ګټه نه دی، بلکې دا ټولو ته ضرر رسي او د دې ضرر نړیواله سطح باندې دی، نو د دې نه باید امریکا ځان راوباسي. په عین حال کې په ایران باندې هم تماسونه او فشارونه شته دی چې ایران باید د جنگ نه زیات دغه ته تمایل وخی خبرو ته او بیرته راوګرځي. په دې جمله کې پوتین پزشکان سره ټلیفوني خبرې کړې دي او هغه نه دا غوښته ده چې کله وغواړي ماسکو رول ادا کولای شي. تاسو معلومه ده چې 12 ورځې جنگ هم د پوتین په ذریعہ باندې ختم کړل شوی، ځکه چې کله اسرائیل وکړه چې کاملا د مات سره مخ دی، نو نتنیاهو زنګ وه ټرمپ ته ویل چې د په خطر کې دی، د ټول ذخایر ختم شوی دی، د ایران برلاسي لري، کله نور جنگ ته دوام ورکړي اسرائیل نه پاتې کیږي. نو هغه بیا ټرمپ پوتین سره تماس نیولو، پوتین بیا د ایران د مشر سره او بیا آیت الله خامنه‌ای سره خبرې کړې، که تاسو یاد شي د دوی مشران تلو ماسکو ته الته سره خبرې شوې وي. په عین حال کې نتنیاهو راغلی دغه سره خبرې کړې وي د پوتین سره، او د پوتین ته ویلو چې مستقیما خپل دا خبره کړې و چې ایران کې تمنځګړیتوب وکړي، ایران ته دا وایي چې منګه کوم هدف چې د لوده است زروي د مرکزونه منګه وهلې دي، منګه خپل هدف ته لاسه کړی دی، آینده کې تضمین درکو چې منګه به ایران ته کوم شخړه نه جوړو، تاسو مشکلات به نه جوړو، فعلا دا جنگ بند کړي. په دغه وزرزاري سره جنگ بند کړو. اوس یو ځل بیا امدا پوتین ته د مخه کړی دا، او پوتین هم په ایران سره تماس نیولې دی چې وګورو، خو ایران د ځلې تمایل دی اوربن ته نه لري. امانوئل ماکرون د فرانسې رئیس جمهور هم پزشکان سره خبرې کړې دي او د ویلي دي چې د تنګي هرمز چې د فشار ټول په نړۍ باندې دی او د دې باید په خوشاو کولو لپاره اقدامات وشي. نو زما په نظر کې دا نړۍ دوه فشار په ایران راوړي، ولې په اسرائیل فشار نه راوړي؟ دا جنگ خو اسرائیل شروع کړي، دا جنگ خو امریکا شروع کړي. همدارنګه محمد بن سلمان هم پزشکان سره خبرې کړې دي، ویلي دي چې چیرته د تنګي د هرمز خوش کړل شي دا جنگ د ټول فشار په عربي نړۍ باندې دی. نو په دې اساس باندې د هر خوانه فشار پر ایران باندې را روان دی ترڅو دی وشي کولای دغه جنگ کې لګزره د نرمي وخی، ځکه چې اوس ایران برلاسي ته لاسه کړی دی، اسرائیل اوس بیا د ځلی په ماته کې د ډیر وسایل د لاس ور کړی دي، خو دغه خپل خبرونه بیرون نه راوباسي. ایران کافي ضربه رسولې ده ورته، او ایران لا اوس هم وایي چې دوی هغه اصلي میزایلونه دې ته لاس رسي نه دی کړی او هغه لا نه دي مصرف کړي، دوی لا ابتدایي مرحله کې دي. راځو د خپل سیمې ته د افغانستان او د پاکستان د افغانستان د ننګرهار په سیمه کې د لالپوري په ولسوالۍ د پاکستان پوځ سره جنگ ډېر په قوت سره روان دی. 15 پوستې ته نیول شوي دي او همدارنګه
د پوز ته ماته ورکړ شوې دلته د تورخم په لار باندې هم د پاکستان پوز سره کلک جنگ نښتی دی. اخري خبر چې ما اوریدل هغه دا چې تورخم باندې جدي برید کړو، پاکستان پوزیان تښتیدلو، د تورخم گیټ او مورچې خپل پریخي وي. په دې باره کې د افغانستان وزیر دفاع خبره وکړه چې مذاکرات شکست خوړلې دي، نور مذاکرات لاره د پاکستان سره نشته، د جنگ او د صلح توپ دواړه د پاکستان په دغه کې دي، کوټ کې دي او په جال کې دي. نو اوس د پاکستان تصمیم دی چې جنگ ته ادامه ورکړي او که صلح کوي. نو دا د دوی په لاس کې دی، موږ حاضر یو چې دوی سره په خپل جنگ ته 10 کالو لپاره ادامه ورکړو. همدارنګه فصیح الدین فطرت د افغانستان لوی درستیز ویلي دي چې زمونږ شکارچی ابابیل په دې انتظار کې دي چې لاړ شي او پاکستان ووهي. شکست پاکستان په تقدیر کې دی او پاکستان به ماته خوري او بل اخره به د خپونه راپرځول کیږي. همدارنګه د پاکستان په وانا کې یو لوی انفجار شوی دی چې په هغې انفجار کې 60 تنه پاکستاني پوځیان وژل شوي دي او زیات تعداد د دوی ټپیان دي. همدارنګه دا خبر راغلی دی چې روسیې افغانستان سره د کانکورس په نامه میزایل مرسته کړې ده او دا یو داسې یو کومک دی چې افغانستان وایي چې د دې سره به دی دفاعي سیستم نور هم ډیر زیات قوي شي. او په خیبر پختونخوا کې د طالبانو د پاکستان تحریک طالبانو دا تصمیم نیولای دی چې د سکهال جنگ شروع چې د 21 د مارچ نه نوې پسرلی راځي، د دې سکهال د جنگ نوم به عملیات د خیبر شکن عملیات به او په دې کې به د پاکستان د سقوط اتمن دغه ان شاء الله نږدې کیږي. او د کړه دي چې په پنجاب کې هم د یو نظامی پایګای دی دغه وهل ده او د پهبات په ذریعه وهل شوی ده او کتنه هم په عملیات کړل شوی دي. په دې رقم سره د پاکستان وضع هم خنخ کاری، یو خونه د بم اتم اختار ورکوي، بل د خونه غلکی خوځي لپاره دی چې د مصالحې لپاره لار جوړ شي. راځم په مجموع کې نور د خیبر پختونخوا کې د عملیاتو په راپور په سر په مجموعي توګه په 8 د مارچ باندې 9 عملیات شوي دي چې په دې کې پیښور ولایت کې 3 عملیات، په وزیرستان شمالي کې 2 عملیات، وزیرستان جنوبي کې 2 عملیات او په باجوړ ولایت کې 2 عملیات تر سره شوي دي. ولایت پیښور ولسوالۍ پیښور اف آر پیښور پشتخره پولیس چوکۍ باندې تعرضی برید کې 2 کانسټیبل پولیس زخمیان شوي دي. ولایت پیښور ولسوالۍ پیښور سیټي 102 بریګیډ اندر کمانډ باندې د سربند کې د باړې په تاڼه باندې برید شوی دی، مرګ ژوبله اړول شوی ده. همدارنګه ولایت پیښور ولسوالۍ اف آر پیښور اسنخیل فوجي اهلکار سمیع الله ولد رحمت الله گرفتار شوی دی او د مشرانو په ضمانت سره بیرته خوشی کړل شوی دی چې بیرته په پوز سره کار نه کوي. ولایت وزیرستان شمالي ولسوالۍ میرعلي د حسوخیلو فوجي کمپ باندې د دفاعي پوسو باندې برید شوی دی، مرګ ژوبله اړول شوی ده او پوځیان اکثرا تښتیدلي دي. ولایت وزیرستان شمالي ولسوالۍ میرعلي د خیسور علي خیل په مارکیټ کې فوجي مورچه باندې برید شوی دی، مرګ ژوبله اړول شوی ده. ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالۍ اعظم ورسک په شام بازار باندې د نظامی پوستې باندې لیزري برید کې یو عسكر وژل شوی دی. ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالۍ شکتوی د ژورکلی پوست باندې ګوریلای برید کې ځاني او مالی نقصان ور اړول شوی دی. ولایت باجوړ ولسوالۍ لوی مامون کټکوټ واقع چک پوسټ باندې سنایپری برید کې 2 سکیورټي کامرې یعنی امنیتي کامرې لمنځه وړل شوې دي. ولایت باجوړ ولسوالۍ ناوګي د هاشم واقع چک پوسټ باندې سنایپری برید کې 2 امنیتي کامرې ویجاړ کړل شوې دي. په مجموعي توګه په مارخه 9 د مارچ 13 عملیات شوي دي. په دې 13 عملیاتو کې ولایت وزیرستان جنوبي کې 2 عملیات، ولایت دیری اسماعیل خان کې 15 عملیات، ولایت پیښور کې 2 عملیات، ولایت ټانک کې 1 عملیات، ولایت بنو کې 1، ولایت باجوړ کې 1، ولایت دیری پاین کې 1. ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالۍ اعظم ورسک سر کې خیل پوسټ باندې تعرضی برید کې وای فای سیستم کاملا د منځه وړل شوی دی. 2 حملې په مسلسل په دغه وزیرستان جنوبي ولسوالۍ اعظم ورسک د روز بازار واقع پوسټ باندې سنایپری برید کې مرګ ژوبله اوخته ده او دوهمه حمله په حمله کې یو ډرون کوادکاپټر تخریب کړل شوی دی.
همدارنګه څلورمه حمله په وزیرستان جنوبي ولسوالۍ تیارزی د ډم غونډۍ واقع پوسټ کې برید شوی دی. ځاني او مالي تلفات اړول شوي دي. یو امنیتي کامره ویجاړه کړلی شوې ده. همدارنګه په وزیرستان جنوبي ولسوالۍ وانه شین ورسک پوسټ باندې سنایپري برید کې یو امنیتي کامره ویجاړه کړلی شوې ده. وزیرستان جنوبي ولسوالۍ زرملنه ګلکچ پر کې یو فوزي اهلکار وژل شوی دی. همدارنګه په وزیرستان جنوبي ولسوالۍ سرویکي په تومینومه یو دغه دی یو دکاندار گرفتار شوی دی چې دا فوز ته راشن ورکو او بیرته د مشرانو په ضمانت سره خوشي کړلی شوی دی. ولایت دیر اسماعیل خان ولسوالۍ کلاچې د مډي فوجي پوسټ باندې سنایپري برید کې دوه امنیتي کامرې ویجاړې شوي دي. ولایت دیر اسماعیل خان کلاچې ولسوالۍ کلاچې باچا آباد فوجي پوسټ باندې د جیل برید کې ځاني او مالي تلفات ور اړول شوي دي. همدارنګه ولایت دیر اسماعیل خان ولسوالۍ کلاچې پولیس پوسټ باندې برید شوی دی. یو امنیتي کامره ویجاړه کړلی شوې ده. همدارنګه ولایت دیر اسماعیل خان ولسوالۍ درابند مین بازار اف سی اهلکار په برید کې د اف سی اهلکار یو هلاک شوی دی او یو هم زخمی کړل شوی دی. ولایت پېښور ولسوالۍ اف آر پېښور جیناکوړ کربلا پوسټ باندې سنایپري برید کې د اوبو ټانکر له منځه وړل شوی دی. ولایت پېښور ولسوالۍ اف آر پېښور شیرکیره سی ټي ډي اهلکار فرار او د فرار په وخت کې چې پی فایر شوی دی وژل شوی دی. همدارنګه ولایت ټانک ولسوالۍ ټانک خاص مغزو یو واقع پوسټ قلعه باندې برید او ځاني تلفاتو راپور راغلی دی. یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. ولایت بنو ولسوالۍ میریان مزانګي واقع پولیس فوجي چوکۍ باندې تعرضي برید کې مرګ ژوبله اړول شوې ده. همدارنګه ولایت باجوړ ولسوالۍ لوی مامون کټکوټ سرچک پوسټ باندې سنایپري حمله کې یو امنیتي کامره ویجاړه کړلی شوې ده. ولایت دیر پایین ولسوالۍ جندول شاهي واقع پوسټ باندې سنایپري برید کې یو اهلکار هلاک شوی دی. دا زموږ د نن ورځې نړیوال او سیمه ییز او د افغانستان او د خیبر پښتونخوا جریانات چې ستاسو حضور ته وړاندې شول. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم. وما علینا الا البلاغ.